چې ډیر کامیابیږي د استاد په دعا، د خپل شیخ په دعا، د مور او پلار په دعا ډیر کامیابیږي. او هلته موږ ویلي دي چې د دعا د ګټلو لارې څه شی دي؟ خدمت او ادب ده. دغه دوه شیان چې په چا کې وي نو د بل زړه به تر خوشحاله وي. خدمت، ادب. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت وکړه. حضرت عبدالله ابن عباس کشر و د دوی خدمت وکړه او ادب یې وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زړه تر خوشحاله شو چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه یې په غېږ کې کلک دعا یې ورته وکړه چې الله د قرآن علم ورکړي. نن د ټولو مفسرینو سردار لقب ورکول کېږي، رئیس المفسرین، حبر الامت. وای ادب یې وکړه، خدمت یې وکړه، رسول الله زړه تر خوشحاله شو. دا هر عبادت د الله په دربار کې خدمت کول دي. الله په خوشحاله کېږي، الله تعالی په خوشحاله کېږي. ګورئ د الله د مخلوق خدمت کوي. دنیا خو در د امتحان ده. دا تا ته ډېره دنیا درکړې، ما ته یې لږ راکړې، ما ته یې ډېره راکړې، تا ته یې لږ درکړې. دا چا کړې دا تقسیم؟ الله تعالی کړې. خو ګوره دا ماړه ته وی چې د مسکین سره همدردي کوه. د روژه یوه روژه ده، دا بل ته وی چې ته روژه ماته یې ورکړه. د تا نه به په روژه ماتې دومره خوشحاله شم لکه ده چې روژه نیولې. د الله مخلوق ته، د الله په مخلوق ته شفقت وکړه. بیا اشرف المخلوقات انسان ده، بیا عابد انسان ده. عابد انسان ده، د خدای عبادت کوي. چې مجاهد خدمت وکړي، د جهاد په ثواب کې ورشریک کړي. چې د روژتي خدمت وکړي، د روژې په ثواب کې ورشریک کړي. چې د یو عالم خدمت وکړي، د علم په ثواب کې ورشریک کړي. چې د یو ولی الله خدمت وکړي، د ولایت په خدمت کې ورشریک کړي. د هرې رتبې والا سره چې ته خدمت وکړي، معاونت وکړي، ادب وکړي، د هغه چې څومره عبادت ته ده ته خدای پاک څومره ثواب ورکوي، هغه ثواب خدای پاک تا ته هم درکوي. نو دا خدمت هم په خوشحال طبیعت باندې کورو کې باید ترغیب وچلول شي. خو بل طرف ته نبی علیه السلام دا هم یې چې ګورې غلام ده، د تا خادم ده. دا غلام خدمت کوي په روژه کې، ته ورسره معاونت وکړي. اگر که خادم د دی ده، خو ته کومک ورسره وکړي چې په ده باندې اسانتیا راشي. دا هم د تا د جهنم نه د ازادۍ سبب ګرځي چې تا خدای پاک د جهنم نه په ازادۍ. د عوام وروڼه خصوصا لږ خبره ښکاره کړو، دا د ښځو سره په نورو وختو کې خو هم ظلم وي، خو په روژه کې لا ډېر ظلم کوي. روژه مات لږ ناوخته شو، پټشمه یې لږ ناوخته شو، یا چای په ترتیب نه و برابر، یا کتغ په ترتیب نه و برابر، یا چلم و نسوار نه و ورته برابر. مور کنځا ورته کوي، د خور کنځا ورته کوي، پسې ورجیک شي وایي ته نه ویلې د ما روژه ده. خو تا روژه ده، دې هم روژه ده. ولې دې روژه نه ده؟ ته مسلمان یې، ولې دا مسلمانه نه ده؟ شرعي لحاظ باندې دغه حق ته په لري. خو د دې معاونت ته چې در سره کوي، دې نیک اخلاقي ده چې د تا سره کوي. ته بیا وجوک چې لرګی ورته وینې سره دی، موږ روژه د اذانونه وشوه، تا لا روژه مات نه ده تیار کړی. مور تا، خور، کنځا، پوچ رد، پسق پجور، خو په نورو وختو کې هم ګناه ده. په روژه کې خو لا ډېره ګناه ده. بلکې دلجویي باید وشي. کور کې ښځه دا خدمت کې نه په رسېږي، ته ورسره کومک وکړه. د غلام سره چې خدمت وکړي، غلام ته په خدمت کې ورسره شریک شي چې په ده اسانتیا راشي، تا خدای د جهنم د اور نه خلاصوي. دا خو غلام نه ده. انما هون عوان عندکم، معاونت کوونکی دی د تاسې په نسبت باندې. هغه هم حره ښځه ده، ته هم حر سړی، کومک وکړه. په دا بعضې کورو کې نمبر وي د ښځو، کور غټ وي، یوه ښځه نمبر ده، یوه ورځ خدمت کوي، بله ورځ خدمت بله کوي، بله ورځ بله کوي. خو چې چا نمبر نه ده، هغه د شفقت په بنیاد هغه بلې سره خدمت کوي، کومک وکړي. خو د روژتیو خدمت کوي، د هغې سره په خدمت کې دا هم ورسره شریکه شي، ثواب خدای پاک ورکوي. نو رمضان مبارک دا به نبی علیه الصلاة والسلام په شعبان کې لیا، لکه دا اوس چې رمضان مبارک په نږدې و، نو دا زیری به ورکول. ګورې ډېره غټه میاشت را روانه ده، ډېره د عبادت میاشت، د ثوابو میاشت را روانه ده. خو چې مسلمان غافله نشي، چې مسلمان غافله نشي، دغه چې ثوابونه څومره ډېر دي، ګناه به هم دغومره سختې دي. نور خبرې به ځای په ځای بیا نورې کوو. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، څوک چې پیدا کړي روژه نو ودې نیسي دا روژه. څوک چې پیدا کړي روژه، څه معنی؟ چې اهل د روژې وي، میاشت رمضان مبارک راغله، دی جوړ هم ده او په کور هم ده.
نه مسافر د چې عذر د سفر وي، نه مریض د چې عذر د سفر لري، مرض لري، نو دا د روژه خامخا ونیسي. هغه مخکینی حکم منسوخ شو. فمن شهد منکم الشهر، چا چې وملید مکلف پیدا یې کړه روژه، نو ودې نیسي روژه. دغه ځای نه دا حکم هم راغی چې د روژو د څو شپو چې اهل شو د هغو شپو روژه په فرض ده، که اهل نه و د هغو شپو روژه نشته. الک ده د روژې تر 15 پورې یا بالغ شوی نه ده، شیطان نه ده غلط کړی، شرعي لحاظ خو روژه نه ده په دغه سړي باندې فرض، خو په 15 باندې بالغ شو، د 15 نه بعد